غږېدلو. هغه کوم دید نه چې موږ غږېږو هغه بل دید ده. هغه دا ده چې په افغانستان کې سټیټ باید قوي سي او دغه کوم آسیب پذیري چې ده یا په تاریخي لحاظ چې کوم اشتباهات یا نیمګړتیاوې چې وي هغه فصل تکمیل سي. او تر څو چې دا فصل تکمیل نه سي افغانستان کې ثبات نه راځي. هغه فصل باید تکمیل سي، افغانستان بیرته طبیعي حالت ته راسي، بیا حکومتداري او اقتصاد او رفاه او دا شیان باندې باید بحث وسي. کوم شی چې فیضان صاحب وایي هغه وایي. نن چې د خلک غواړي چې دا سټیټ دوباره تعریف کړي، باز تعریفي کړي دوی په اصطلاح، خو همدغه بحث ده. مګم زه فکر کوم چې اوس دلته بل بحث دا ده چې ښه پوره کوی په دې به نه غږېږم. جناب ناصري صاحب دا څه ته ستاسې اشاره وکړه ګورئ دا خو قرباني ودرېږه غواړي، همدار صاحب، خو قرباني وطندار د صاحب په زمان جنجال غواړي که نه، ووطندار صاحب قرباني د جنجال خو زمان غواړي، ځینې محرومیتونه به قبلوي ورسره. داسې دا پروسه باید تطبیق سي که چیرې تاسو په دغه باور یي، نو بیا خو هغه ټول نیمګړتیاوې هر څه سړی باید ورسره ومنل دې پروسې سره. نه ما بل شی ویل، ته پوه نه شولې. نه، خو یو خبره ده جناب د وطندار صاحب، اوس دا خو نسو کوی چې موږ هر ورځ ملاقات. دا خبره زه سره منم. دغه د څه ورته وایي که نه، د پیک اف لنډغرزم موږ وینو سوشل میډیا کې، او زه تا فیل کوی سم که نه به تمام معنا. مګر ام ات د سیم ټایم په دغه کې خو وروره ګله موږ څو وارې قرباني ورکړې دغه شیانو ته، بیا یې ورکو بیا یې ورکو بیا یې ورکو، نو دا هم یو زه جنجال در دی. سره موافق یم. موږ د دوه اکسټریم یا د دوه افراطي حالاتو ښکار یو. کوم شی چې فیضان صاحب وایي او زه پې عقیده لرم چې کاشکې ډېر خبرو ته متوجه سوي وای، نو هغه باید څه ووایي. اوس په یو قرباني په یو قیمت باندې ځینې شیان هغه لري، ځینې شیان ځینې قیمت لري، او دا قیمت زه ورته پرې کوو. که وغواړې که نه غواړې دا قیمت باید پرې کوو یې، نو څنګه یې کوې؟ نه ګوره دغه خو دا صرف بیا افغان بیا زه مهرباني. وایم وطندار صاحب وبخښئ اجازه دغه اخري جمله زه وایم. بیا زه داسې فکر کوم که نه، زه نه پوهېږم چې دا به د ما د ډېر د سرشاري نه دا خبره کېږي که نه، یعنې په مجموع کې دا د ډېره سرشاري نه ده، یا ډېر خپله قوت نه ده، یا د ډېر بېعقلي نه ده، یا د نافهمي، هر شی یې چې بولې. وروغله د دغه خلکو نه چې مثال دغه شی اوس مثال دغه خلک دومره ظرفیت نه لري، دومره زور نه لري څومره چې موږ ورته پریشان یو که نه. یو نورزي ملا او یو زدران ملا ورته کته سوی، یو نورزي ملا بل زدران ملا، نور په دې منځ کې بل څوک سته نه، همدغه فقط ملایان دي. دا وروره ګوله دغه نور اقشار چې په نورزیو او په زدرانو کې ده، او بیا په دې نورو قبایلو کې ده، د دغه خلکو د قدرت نه تاسو خبر نه یئ که احساسوی یې نه شئ. د کوم اخشار ښیي، خو یو قوم دی او بل مذهب دی، نه او دغسې نه نه وحدت نه د دواړو نه نه په نه نه طول نه د نه زه دې تاریخ کې دا یو نه ایډیل حالت و. ګوره، زه دې د نورو پښتنو دغه غیر ملایان دغه طبقات درته ښیم که نه. مثال روشنفکران خو خیر دوی د سلکسوس غوندې دي، البته لرې د حاضرو نه، دا درته نه ښیم. دا نور میډل کلاس پښتانه، دغه نه پوهېږم هغه لوور کلاس نه پوهېږم پښتانه، دغه د نورو اقوامو د روشنفکران وغیره وغیره، یعنی مطلب زه خو وایم چې دغه کوم ډار وطندار چې ما په خبر باندې پوه شوې که نه، یعنی مطلب زه د تا په خبره هم پوه شوم، او څه شی چې فیضان صاحب پې عقیده لري او زه یې وایم هغه بیا یو تړلي اتاق کې سړی ښه ویلی شي، توضیح کولی شي. ګوره ښه ښه وینا دغه ده یوه خبره، یو کانسپټ دی ښه، او ډېر شیان دي چې تړلي اتاقونو کې هغه کېږي. پرون دلته یو اتاق کې ما یو درز ولیده، ورپورته شومه بیخي و مایک یې هم راکړه، ما وویل چې په دو درز کې لږ څه ګوتې ووهمه، خو هغه یو 15 دقیقې تېرې نه وې چې ګړز هغه کوټه یې ټوله بنده کړله. یعنې نن مې یو هغه وبخښه فیضان صاحب مهرباني. محترم، نن دغه په امریکا کې یو څوک د ډاکټر حکیم نعیم
ظاهرا وایي چې زه په تاریخ کې دکتورا لرم او دا دکتورا سند خو مو دومره اسانه سوی. نو ما مقصد اډمیشن پکې واخیسته ویژن سي پولیټیکل ساينس کې. مبارک. او البته دکتورا که ده زه په خدمت کې یم که په هر رقم هغه و. نه مننه. نو خبره دا ده چې هغه ده نو دې سړي د خو کوم چېرته به کوم کتاب په ترکي ژبه یا فارسي ژبه دا خو داسې کتابونه دي چې هر سړی کښېني او کتاب لیکلی سي نه. نو دا د ترکي ارشیف نه یا یو کتاب د په ترکي ژبه لیکلی دي پښتنو په مورد باندې ډېر داسې توهین امیزه خبره. نو ما هم ورته په هغه کې ولیکل چې دا خو که د تیمور لنګ وخت کې و چې دا خو ډېر اوسنۍ قصه ده که نه دا 14 قرن کې و میلادي. منظور مې دا و چې د ډاکټر طرحه ده که د ماستر طرحه ده په سیستماتیک شکل باندې څنګه وغواړي چې دغه سټیټ تضعیفه کړي د دغه مؤلفې تضعیفه کړي پښتانه هغه کړي داسې یو رقم ته وښیي چې فقط دا نوې پدیده ده. او په داسې حال کې چې فیضان صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د دې سټیټ شیر و شیرت همدې خلکو خوړلې. نو اوس په کار دا ده چې جناب امام صاحب یو زوم اتاق ونیسو او په دې کې داسې ښه خبرې وکړو ډېرې قصې به روښانه شي. دغه میډل کلاس هغه اقشار امام صاحب خبره یاد کړله که نه د یو کانسپټ د د ویژن ته ورغلله 3-4 کاله مخکې ملته دا تا ته چې وایي چې زه دې په خدمت کې یم وطندار حاجي مل ما د امریکا کې د پونتون د جوړولو لپاره دا 4-5 کاله کېږي ان د 2014 کال نه زه غواړم چې په امریکا کې یو پونتون جوړ کړم. ټول ریسرچ او ډیټا مې راټوله کړې د رجسټریشن ښه او بد پورې په اکیډمیک لیول باندې سر د ما نه خلاصیږي. نو دا پونتون چې دا یو اډمنسټریشن برخه لري یو د اکیډمیک برخه لري. که چیرته ته او ځینې نور دوستان سره را پیدا کو په اوایلو کې تر څو چې زه سټوډنټس پیدا کوم نو دغه اوورهیډ په ما باندې ډېر رانسي. ما سره ځینې کلاسونه پیدا کړي ته د خپل پوهنتون کې مې یو چا سره وغږېږي. په امریکا کې دا خلک دا کار ډېر کوي ولنټیر بیسس باندې یا کمې پیسې رانه واخلي سټوډنټ په حساب. اول به آنلاین پوهنتون جوړ کړو خوښه یې تا پارټنرشپ اخلي او که هر رقم ته کومک کوي ته هر پی ایچ ډي نو دغه بل چاته درس ورکول دا دومره تر کومې ورځې پورې به ته دا درسونه ورکوې. زه په دې پیږم که زر شاګردان مونږ پیدا کړو نو د امریکا کې د پوهنتون فیسونه ډېر لوړ دي نو چې ته 10 کاله دا پروفیسري وکړې دغه دلته چې یو کال وکړې تا به په اقتصادي لحاظ هم هغه یو بل آنلاین نه به یې وروسته کمپس جوړ کړو او بالاخره په افغانستان کې او په ټولې دنیا کې د خپل پوهنتون برانچونه خلاص کړو. انرژي هم راکې د یو څو روپۍ هم را سره شته دي او دې ته زه کار وایم. هغه ډیټا پروپوزل یې ټول ما سره پروت ده کېدای شي فنډ هم ورته پیدا کړو. نو نوم مې ورته انتخاب کړ WDU واشنګټن ډسټریکټ یونیورسيټي. دا نوم مې رجسټر کړ او د دې د رجسټریشن په پروسس مې کار شروع کړ. دا نو چې مامور ده خو مامور ده که نه والله یاره زه خو ډېر زیات بند یم او دا کارونه خو د ما له وسه نه دي پوره او که کوم ځای کې د کوم یوه خبره نیمه ته ضرورت زه به یې در سره کوم او که هغه نه و نو بیا خو دا کارونه د ما له وسه نه کېږي. که یو بل څوک راته رامعرفي که ولاد نو بل څوک به زه درته را پیدا کړم څه به وکړم دا به څنګه سي بینګه مینګه چینګه پینګه مینګه مینګه چینګه پینګه مینګه مینګه چینګه پینګه. نو هغه ما زه لاړم بد مې رانه وسو نو زه لاړم د لوجستیک کمپنۍ مې خلاصه کړه ټراکینګ بزنس مې شروع کړه. هغه مې د دې په خاطر شروع نه کړ
چې دا به د ما ټول عمر بیا ما د پوهنتون د سپورټ په خاطر جوړه کړه. چون په 2021 کال کې د ټرکینګ بزنس پیسې ډېرې وې، نو ما ویلې زه به 4-5 ټرکونه واخلم، همداسې به لږ زیات کړم. هغه نو هر ټرک $15,000 د میاشتې ګټل. زه به دا $50,000-$60,000 د ټرکونو راخلم، په دې باندې به دا د وایس غوندې یو څو کسان هایر کړم چې دوی د اکیډمیک پروګرام راته وړي، نو هره میاشت به د ټرکو پیسې راځي، د هغې دغه پیسې به بېرته په پوهنتون باندې لګوم. پوهنتون ایډیا خو ما بیخي نه پرېښودله او ما ډېر وخت کې ضایع کړ. اوس هم په پیږم پاس شي. هغه اندرز هغه ټرکونو کې ما تاوان وکړ. د دغه وایس یا د دغه ویژن له امله د ما ټول هغه د پوهنتون ایډیا ورشي خرابه سه. که نه اوس به د موږ په پوهنتون کې کم از کم 15,000 شاګردان او په دې کې مینیمم 15,000 افغانانو. او فنډ یې ورکوو. تا خبره فنډ یې ورکاوه. 15 کاله د دې خبرې وصول تقریبا. نو ته اوس ما ته څه غږېږې؟ څه راته غږېږې؟ هر هغه څوک چې ځان ته پروفیسر وایي په امریکا کې اوسېږي او د دوی انسانانو ته ګټه نه رسېږي او دغه رقم یو شی نشي سپورټ کولی، وروره غلي کښېنئ. غول مو هم له لاسه نه کېږي، غول پېژنې. همدغه اوس یو څوک درته ووایي چې د تا په دې پوهنتون کې زه غواړم د تا په سیم کې یو درس کې داخله واخلم، ته به ورته وایي چې والله دا خو امریکا ده، په دې کې خو هېڅ شی هم نه کېږي. زه به څه در سره وکړم؟ امتحان به ورکوې، پلانکی به کوې، فیس به ورکوې، دا به ورکوې. والله وروره زه به په دې کې څه وکړم؟ او داسې انسانان د رښتیا خبره دا ما تا ته په تلیفون هم ویلي، اوس هم درته وایم، دې ټولو تاسو ته وایم چې خلکو نارینه واوسېږئ. نارینه په هغه نارینه نه چې ښځه بده وي، مثال هغه موږ چې نارینتوب ورته وایو. ضرور نه ده چې تا ته د یو څوک مړ سي او بیا دې ته ورسره یا کومک وکړې یا دې ونه کړې. دا د خپل ځان وظیفه وګڼئ. هسې په هسې خلکو پسې زنګ ویئ، ورته یې راسه دغه ځای کې زه تا سره کومک کوم، دا کار وکړه، راسه دوکتوره واخله، راسه دا د ما په پوهنتون کې ماستري واخله، زه در سره منډې ویم، دغه فورم هم زه درته ډکوم، دا پلانکی کار هم زه درته کوم، دا د اولې میاشتې فیس هم زه درته پرې کوم، سکالرشپ هم زه در کوم. چټي په چټي خلکو ته زنګونه ویئ. پوهېږئ؟ هسې په هسې باندې بس دې نه خوند اخلی چې خلک تشویق هم کوي، کومک هم ورسره وکوئ. مګر دا کار تاسو نه کوئ. تاسو باور په خدای باندې وکړئ. کوم خوند چې د انسانانو په سپورټ کې ده، د ملګرو په حمایه کې ده، ما د خدای او قرآن وي که د دنیا په یو کار کې د دنیا نسته. زه د دې تجربه لرم. هم په افغانستان کې همدلته چې څومره خلک دي، زه 4 ساعته ورته هم مشورې ورکوم، هم کار ورکوم. او دې زه به یو لنډ مثال درکړم. بله ورځ شفخانې ته لاړم، داسې یو 2 هفتې مخکې شفخانې ته لاړم. د کایزر شفخانه ده، څه کار مې ورکي، مریض هم نوم، یو اپوینټمنټ مې اخیست. چې ورغلم، یو افغان د یو وړکۍ جلکۍ ورسره ده، په انګلیسي باندې ډېر نه پوهېږي، تورې ښځې سره په جنجال دي. هغه ورته وایي چې د دې ماشومانو هغه راوړه، د دې ماشومه چې راوستې و مریضه ده بیچاره، د دې ګرین کارډ راوړه. دی ورته ګرین کارډ عکس ورسره ده، دغه یې ګرین کارډ ده او د ما لور ده او دغه د ما ګرین کارډ ده. خو دغه ټول اسناد چې ورسره دي، کوم سافت کاپي ده، کوم هارد کاپي ده، د ښځې هېڅ غوږ نه ورته نیسي. هغه بیچاره په انګلیسي هم نه پوهېږي. زه ورغلم، ښځې ته مې ویل دغه کس په انګلیسي نه پوهېږي، زه به یې ترجماني وکړم، تاسو دواړه په دې خبره نه پوهېږئ. خپله مې مداخله کې وکړه، وایي نو تا ته ضرورت نشته، ته په دې کې خبرې مه کوه. او وړکي ته مې ویل ته ما ته ضرورت شته چې تا ته په ترجماني وکړم؟ وایي ملدی وایي چې تا ته ضرورت شته. وایي نه نه زه در سره په خبره پوهېږم. سټاپ، مه غږېږه نور، ونه غږېږې مل. وایي زه سکیورټي درپسې راولم. تا د سکیورټي په مورې ومنډم. ته راغلی اوس دا وړه ماشومه راغلې ده، ته په کومه لهجه ورسره غږېږې؟ دا لهجې ته دې وګوره، د سړیتوب ته دې وګوره، د خبرو ته دې وګوره. ماشومه مریضه ده، تاسو دا ګورئ نه، هسې اسناد ورته بهانه کړي چې دا دی او دا دی، او ته لګیا په تلیفون باندې غږېږې. زه یم ولنټیر بیس، دې سړي هم نماینده یم، هم وکیل یم، هغه یم. وایي زه یې نه ګورم، په پلار دې ګورم. هله منیجر ته دې زنګ ووایه، د منیجر نمبر دې مل راکړه، زه یې وګورم. تا په سر باندې څوک ده؟ وچ ککړ مې خپل کار پرېښود او ساړه ډېر زیات و. او سړی اوس په حیران پاتې دی څوک ده. دومره مې ورته ویل زه پښتون یم او ته هم پښتون یې. وایي غږېږي به نه، تاوان دې د ما
او ګټه یې دي تا غږېږي به ډېر نه چې اوس ته ورخطا نه شي چې لکه چې په غم یې واړولم اجل مال دغه ده دغه ګرین کارت دی ګرین کارت دی ګرین کارت وخت هلته وګوره چیکې ګورې چی نور غواړې وایي دی خو ما ته داسې نه وایي مال دغه زه ناست یم چې درته وایي اوکې ایم ساري ما ته داسې نه ویلي او زیاتي هغه دوه کسان دي ما په دې چیغو رانغلې دوه ښځې وې وایي څه چل ده وایي داسې داسې چل ده هغه م وایي چې ما ته وایي خیر ده خیر ده ورته وبه کړي 3 دانې ښځې مې ورته مقررې کړې مل دا کار یې ورته وکړه اوس بیا څوک وایي نه کار دی څه کار چې ولې نه ولې چې نه کار هلته څه کار سبا په سړک باندې یو څوک چا سره زیاتی کوي ته به روان یې ته به وایې چې زه یې څه کوم چې توري سره چا زیاتی کوو ته به د نارینه او د مرد په توګه ورځې د انسان په توګه لاس به یې نیسي ورته ولې چیرې خوړلی دي چې ازموی نه سي ولې کوې دا کار چې بل چا سره زیاتی کوو ته به مداخله کوي که امریکا وه که دنیا وه که هر څوک خپل غږ به دې جګوې چې غږ دې جګ نه که دا موږ هېڅ کاره نه سو موږ انسانان نه سو د شاوخوا مو چې چېرته کار پیدا کولی سوی تجارت مو پیدا کولی سوی چې په دې دغه ځای کې دغه کس ته موږ ځان ګټه رسولی سوی یو کس په تا نه پوهي مثال ته یو ځای کې کار کوي یو څوک راغی افغان د پښتون د بیچاره د مظلوم د پردی د فلپینی ده مګر راغی هلته کار بند ده ته په خپل میز ناست یې آیا بل چا سره کار بند ده ته پوهېږې چې کس ورسره زیاتی کوي کار نه ورته کوي او ته پوهېږې چې دا کس نیډي ده ضرورت لري او تا په خپلې چوکۍ کې ځان غلی کښېنه او چې ورک کوه به څه شتوره دي دي نه دي دي ځان په جنجال کې اړی پرېږدی دوی پوهېږي او کار یې پوهېږي هم د خدای پاک په دې دنیا ذلیله کوي هم در باندې خدای لعنت وایي هم د کارونه در خرابوي او هم د خپل انسانیت او مردانګي او نارینتوب باندې شک وکړه داسې به له د خپل چوکۍ نه جګېږي داسې به د خپل کار دي کار څوک له لاسه به یې نیسي ورته ولې چې یا بیچاره راغلی که شفخانه ده که بانک ده که بل چی ده که بل چی ده کار یې بند ده ښه کار یې قانون دی ولې نه ورته کوي پرېږده زه یې ورته کوم ټک 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 د وخت ځه دغه رقم کار ور خلاص کړه چې دا کس هم ځان سره وایي چې واو دا د فرښتنې ملایکه له کوم جې راته راغله او دا کار یې راته وکړه پوهېږئ ګورئ که تاسو دلته ګرځئ چې راحت طلبۍ پسې ګرځئ راحت طلبي په راحت کې خوند نسته که په راحت کې خوند وایي ته پوهېږې موږ به دا خدای پاک ډېر راحته پیدا کړي دا ملایکې له موږ نه ډېرې په تنګ دي راحت کې خوند نسته خوند په غمو کې ده خوند په جنجالو کې ده خوند په جنګ کې ده خوند په خدمتونو کې ده خوند په د انسان په دفاع کې ده دغه ټول خوندونه دي دا خوندونه لږې حس کوي دا خوندونه حس یې کوي حس پوهېږئ ویې کوي دا ویژن تا ته وایم او دا ټول نورو خلکو ته وایم د تاسو دې ټولنې کې کومه ګټه سوله چې سهار ته وظیفې ته لاړ شي 14 ساعته کار وکړي بېرته کور ته راشي 10 کاله دې دا کار وکړه په مقابل کې هر کال $1 لک $2 واخیستل زه تا څه کړم ما ته یې څه د یو افغان په توګه ما ته تا څه خیر را رسېږي د پښتون په توګه د کوم خیر را رسېږي د انسان په توګه د کوم خیر را رسېږي د ملګري په توګه د کوم خیر را رسېږي زه تا باندې څه وکړم دغه رقم ته خو په هلمند او په کندهار کې یو سړی ده هغه هم دغسې خپل کور دکان د خپل ځي او بیرته راځي په ما یې څه زه څه پوه شم چې ته ژوندی ته یو څوک ژوندی یې تا یوازې نه یادوم ټولو ته وایم او دا د ما ټول عمر له خلکو سره جنجال ده ته د خپل ژوندیتوب ما ته څنګه ثابتوې چې زه ژوندی یم ولا زه کار ته دا اوس یم 3 وارې دا خبره ما 14 ساعته کار کړی په ما یې څه د تا د کار په ما څه چې تا 14 ساعته کار کړی ځان ته دې پیسې ګټلي دي لګژري موټر به ځان ته په واخلي ما ته څه مه کوئ ګوره که تا ما سره په همغې موضوع باندې دا د ځان لپاره نه وایم چې ما به پوهنتون جوړو ته چې دوکتورا ولرې تا په امریکا کې ماستري اخیستي دوکتورا دې اخیستي په پوهنتون کې پروفیسر استاد یو ته یو څوک درته وایي زه پوهنتون جوړوم ما سره په دې مورد اکیډمي کې څه کومک کوی چې ته ورته وایي چې ته خو نجار نه وې ته خو ټټار نه وې ته خو د امریکا په پوهنتون کې پروفیسر وې حتی دا مې درته ویلي چې یو بل پروفیسر سره ملاقات راته جوړ کړه ځکه ته خو په دې غولو نه پوهېږې هغه سره زه په خبره پوهېږم
کار دې مونه که مه غږېږئ خو سپورټ خو به دغه رقم یو بل ته سره ورکوو نو ما لوجستیکي کمپنۍ جوړه کړې 3 دانې کسان درته ښیم چې ما تشویق کړي دي او د ټراکینګ او د لوجستیک کمپنۍ مې په جوړې کړي 3 او ټولو کم از کم په لکونو ډالر کې وګټل چې وګرځېدل دغسې مې ټریننګ هم ورکړی راوستی مې هم د خلکو سره مې کېنولي هم دي معرفي کړي مې هم دي حتی د شروع لپاره مې خپل ټرکونه هم ورکړي ما په دې چل زده کوي والله بله تر دې اندازې پورې ما کار خلکو ته کړی چې پیسې په کار وې هره میاشت د یو شي لپاره شی نه درته یادوم ما د خپل اکاونټ د بانک د اکاونټ یوزرنیم او پاسورډ مې ورکړی ملزم ما نه کومه ورځ ویر نشي دا بانک د پاسورډ او په هره میاشت خپلې پیسې ځان ته اخله کس ما ته حیران پاتې وای دا ته چی کوې وایي زه خو د تا نه دا ټولې پیسې مه اړولی سم ټولې مه اړوه ټولې ځان ته ولېږه ته چې دومره بې غیرته کېږې چې دا ټولې پیسې له ما نه اړې ټولې واړوه ما ته به یې بل جنه خدای راکړي مالدا ځکه در سره کوم چې زه په سور برابر نه یم هغه کوم وخت کې به تا پیسې په کار ما به نه یې درکړي ما نه ویرېږي یوزرنیم او پاسورډ دواړه مې ورکړل ما ځان ته پیسې لېږه د تاسو ولې انسان چې ته وایي انسان وایي چې ته انسان چې ته وایي ژوند چې ته وایي دا ما ته ژوندي چې ته یو معنویات چې ته وایي برپدر خودی دی غلند ژوند نالت شي برپدر خودی دی پسکن ژوند لعنت شي هیڅ دې نه یم هیڅ دې نه یم چې پسکن کېږم نه دې یم ما د خدای قرآن وایي هغه ورځ دی ویل چې بې غیرت دی او خو ژوندی دی یم هغه خو مې هغه د هغه خبره وه د سړي خبره مولا لږ معنا لري څه به دروغ وایو خبره ولا د ما ډېره خوښه سوې دا بېجایه جنګونه خو نه کوم خدمتو باندې غږېږم واوره اوس به ما او د دغه سړي پوهنتون و WDO 100,000 به مو شاګردان لرل انکم به مو د میاشتې کم از کم دغه اوس 2-3 میلیونه کم از کم 10 میلیونه ډالر 15 میلیونه ډالر به مو د میاشتې انکم او که لارې به لګیا وو موږ به دلته کار کوو اوس هم دا چانس ته ده نه څه تلي نه څه راغلي که ما تا ته په پردیو خلکو دا پوهنتون ونه چلاو ما ته لاړې راتوکه مفت جوب به درته په دې ریټایر پروفیسرانو وچلوم او د امریکا پوهنتون چې ده د هر وخت کې هغه ده اډمنسټریشن یې ما ټول زده څه رقم چلیږي او دغه صاحب یو چا سره کیم نوم چې هغه خپله پوهنتون لري دا اوس 2-3 زره شاګردان لري دغه لاس یې چې پورته کړی غږېږه اوس دلیلونه وایه څه شی به ووایه